د دین اسلام ډیرو محترم او معزز او مسلمانانو ورونو، نن چې موږ او تاسې په کوم میدان او په کوم عالم او دنیا کې اوسېږو، دغه میدان او دغه دنیا او عالم دا د بقا ځای نه دی، بلکې په دې باندې فنا راځي، او هغه خلک چې په دې کې دي په هغې باندې فنا او زوال راځي. که دا فانی نشي، د دې د فنا نه مخکې زموږ مخې ته یو بل د فنا څیز دی چې هغه په هر چا باندې را روان دی، هغې ته ویلی شي مرګ، او دا یو عظیم مصیبت دی چې دا په هر چا باندې راځي. بار بار په قرآن کې رب العالمین خپل بندگان هغه راایښوي، هغې ته دا خبره کوي چې دا لوی مصیبت ستاسو مخې ته را روان دی او دې ته تاسو څه تیار کړي دي. تیاری ستاسو څه دی؟ سفر هم اوږد او توخې د سره کمې دي. بل مشکل د دې سفر دا ده چې دا ناڅاپه راځي. د ټول امت په دې باندې اجماع ده چې مرګ یو داسې څیز دی، هغې دپاره نیټه نه ده معلومه چې په دې نیټه به راځي. همدغه رنګې نه مرض معلوم دی چې پلانکي مرض سره به سړي باندې مر راځي، بلکې ناڅاپه راځي. محترمو، مرګ یو داسې څیز دی، دې ته نه ګوري چې ته په سفر کې کور ته ورسېږي، همدغه رنګې دې ته نه ګوري چې ته ماشومې غټ شي، او دې ته هم نه ګوري چې بچیان دې واړه دي، هغه لږ غټ شي بیا به ته وفات کېږي. هغه د چا لحاظ نه کوي، که ته په سفر کې وي او که په حضر کې او که جوړي، لیکن مرچ ته رالی نو بیا هغه ستا نیټه نه وروسته کېږي. د دې وجه رب العالمین فرمایي فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اے بندگانو، رایخ شئ، دا مرګ او نیټه داسې یو څیز دی، کله چې راورسېږي هغه بیا نه وروسته کېږي، لکه څنګه چې هغه نه مخکې کېږي. عزتمندو، د دې وجې نه بل ځای کې فرمایي وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. سبحان الله، د یو څو شیانو علم هغه خاص رب العالمین سره دی، هغه نه ملک سره شته، نه نبی سره شته، نه ولی سره شته، او نه بل کوم یو مخلوق سره شته دی. هغه ملائک چې د انسانانو روحونه اخلي، هغه ته هم دا پته نشته. د یو څو شیانو یو پکې دا دی وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. هیڅ یو نفس ته دا پته نشته چې سبا به زه څه کوم، موږ ته پته نشته چې سبا موږ څه کوو. همدغه رنګې هیڅ یو نفس ته دا هم پته نشته بأي أرض تموت، چې په کومه ځمکه باندې به ته مرې. دا هیڅ یو نفس ته دا معلومات نشته. دا څومره د خطر خبره ده. عزتمندو، کامیاب هغه انسان دی چې دغې ناڅاپه مېلمه دپاره ځان تیار کړي، همیشه دپاره شپه ورځ دا هیر نه کړي او دې ته په تیار ولاړ وي، تا ځان ورته برابر کړی وي. الله پاک فرمایي كل نفس ذائقة الموت. هر یو نفس سکون کې د مرګ دی، لیکن ایا مرګ چې په چا باندې راشي دا به خلاصي؟ الله وینا وانما توفون اجورکم یوم القیامه. د مرګ نه وروسته څه اعمال چې دې کړي دي د هغې بدلې به له درکوي. که ښه دې کړي وو د ښو بدله به له درکوي، که بد دې کړي وو د هغې انجام به څه کي. بیا فرمایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اے انسانانو، ستاسو په نسبت باندې کامیاب هغه انسان دی چې ډیر مالونه ولري، ډیر اولاد ولري، ښه کورونه ولري، همدغه رنګې ښه کاروبار ولري، لیکن الله وایي کامیاب دغه نه دی. دا خو د یو څو ورځې خوشحالي ده، بلکې کامیاب هغه دی
فمن زحزح عن النار وادخل الجنه ويسوق چې د جهنم نه بچ شو دغه انسان کامیاب دی عزت مندو زمونږ فلاح زمونږ کامیابی هغه دا ده چې د جهنم نه بچ شوي دې ته کامیابی ویلی شي عزت مندو وادخل الجنه فقد فاز او داخل کړی شو جنت ته د ته به کامیابی دغه زمون کامیابی ده همدغه رنګ عزت مندو دغه احوال بار بار رب العالمین په قرآن کې مونږ ته ذکر کوي سورة واقعہ کی فرمائی فلولا ان کنتم غیر مدینین اے انسانانو اغا خلقو چی زانم دن هیر دے اخیرتم دن هیر دے خپل خپلوانم دن هیر دی مرگ در نهیر دے لیکن فلولا ان کنتم غیر مدینین وی کتاسو عجز نیستی د دې خبرینا چې کله مرګ را ورسیږي ستاسو یو خپلوان ته ورور ته زوی ته پلار ته وغیره ته فلولا اذا بلغت الحلقوم وای کله چې د هغې روح را ورسیږي حلقوم ته مرۍ ته وانتم حینئذ تنظرون تاسې ورته ګورئ په خپلو سترګو باندې د هغه نه روح خیږي ونحن اقرب الیه منکم ولكن لا تبصرون لیکن د تاسو نه وای موږ ډیر نږدې دغه کسه هغې نه موږ ډیر نږدې ملائکو ته حاضر شوي لیکن تاسو هغه نه بیا فرمایي فاما ان كان من المقربين که چیرته دغه کس چې روح ته غسلی کېږي د مقربینو خلکو نه دیر نجدي خلقنا اللاتي لفروح وريحان وجنة نعيم ثمر خوشالي دا غير فارو جنة ندي ديما درجة خلق واما ان كان من اصحاب اليمين او كشير تدخل اسوالاني فسلام لك من اصحاب اليمين بس بددم سلامتي دريم قسم انسان بدبخته واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم بدبخت انسان بيدينا دا غزه وی مل مصوب به جهنم ده ام دغه رنګ عزت مندو په سورۃ واقعہ کی قیامت کې فرمایي كلا اذا بلغت التراقي وخيل من راق ای خلکو تاسو خلک سوچ وکئ دا په کوم غفلت کې پراته سي اذا بلغت التراق کله وی چې دا روح مرای ترسیږي لپدغه وخت کې والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق لګي داغه وارثان لګي داغه پندای خپې یو ځکې روح تخیږي الى ربك يومئذ المساق واذا دس ورزدا چې خپل رب تستا هغه وړاندې کېدلې د دې وجنه علما فرمایي دا ډیره سخت ورځ ده د مرګ ورځ دا ډیره د هیبت او د سختوالي ورځ ده وجه ده وای ملائکه چې کوم دي یجهزون روحک هغه لګوي ستا روح برابرای هغه راوباسي او ستا اقربا وارثان خپلوان لګي ستا جسد بدن برابرای لاسونه دي سیده کوي او خپې دي سیده کوي دام دل سیده کیږي او ملائکه رواني ستا روح هغه برابر عزت مندو ام دغه رنګي دا سخت ورځ ده ولې نه ده اخري ورځ ده ستا په دنیا کې د ډېر عمر نه بعد دا غین رخصتېږي او ناصافه رواني او ناشنا ورځ ده چې اول ورځ ده د آخرت په هغې باندې ستا مخامخ کېدل د دې وجې نه نبي علیه السلام فرمایي اے زما امته اکثروا ذکر هذه اللذات ډیر یادوئ هغه شی چې ستاسو خوندونه د ستاسو ختموي چې مرګ دی مرګ بار بار یادوئ عزتمندو دا به هر وخت یادې همدغه رنګې بل روایت کې راغلي عبد الله بن عمر فرمایي وكنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من الأنصار
وی زه د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ناستم چې یو انصاري صحابي رالی د الله پیغمبر باندې سلام واچو بیا ورته ویل یا رسول الله ای المؤمنین افضل کم یو مسلمان کم یو مؤمن هغه غوره دی د هغې مقصد او هدف دا و چې هغسې زم ځان برابر کم هغې ورته وفرمایل احسنهم خلقا غوره مسلمان هغه دی چې د هغه اخلاق برابري دا څومره کمی نن سبا من کې دی کور کې بد اخلاقی گاون کې بد اخلاقی امزولی سره بد اخلاقی او حال دا دی دا یو معمولی چیز دی لیکن د الله پیغمبر فرمایي غوره انسان هم دغه چې اخلاق برابري به صحابي ته پوښتنه کوي یا رسول الله فأي المؤمنين اكيس کم یو مسلمان مؤمن هغه ډیر خیر دی الله پیغمبر فرمایي اکثرهم للموت ذکرا هغه مؤمن ډیر خیر دی چې ډیر مرګ یادوي وخیر انسان دی واحسنهم لما بعدهم استعدادا او د مرګ نه وروسته زندګۍ دپاره ښه استعداد جوړوي ښه محنت شروع کړی دی چې هغه زندګي برابره کړي همدغه رنګې بیا فرمایي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بیکار انسان کمزور انسان غافل انسان ناکام انسان هغه دی چې هغه خپل خواهشاتو پسې روان دی ځان د خپل نفس او د خواهشاتو تابع کړی دی وتمنى على الله او د الله باندې امیدونه لري چې داسې به راله کوي جنتونه به م راکوي دا به کوي او دا به کوي لیکن حال دا دی چې خواهشاتو پسې روان دی اخرت تیر دی او قبر تیر دی او مرګ تیر دی عزتمندو تاسو سوچ کوئ همدغه رنګې بل حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت یا امته وخیر انسان په تاسو کې هغه دی چې ځان سره حساب وکړو ځان یې وپېژانده وعمل لما بعد الموت او عمل وکړو د مرګ نه وروسته زندګۍ دپاره دې ته وخیر انسان ویلی شي عزتمندو باید چې موږ او تاسو د دغې ورځ دپاره پوره استعداد هغه وکړو پوره تیاری وکړو دا په هر چا باندې را روانه ده د دې وجې نه ابو درداء رضی الله عنه فرمایي دا لوی صحابي دی یو ورځ په یو کور باندې تېرېده چې هغې کې مړه شوی و خلکو پرې ژړل هغې ویل مساکین وایي ته دې مسکینانو ته ګوره موتا غد یبکون علی میت اليوم د سبا مړي لګیا دي د نن ورځ په مړي باندې جاړي دا کوم چې نن جاړي دا د سبا ورځ مړي دي سبا له په دی باندې هغه جړا کېږي د سبا مړي لګیا دي د نن ورځ په مړي باندې جاړي عزتمندو دغه زموږ حال دی بل یو عالم فرمایي وی تضحك ولعل اکفانك خرجت من عند القصار وی ته خاندې په دنیا کې او تا ته پته نشته کیدای شي ستا کفن به د قصار دغه کفن جوړونکي د خوا نه راختلی هغه کفن چې ته پکې دفن کېږي هغه به جوړ شوی یو علاقې ته به رسېدلی ستا ملک ته به رسېدلی ستا ولایت کې به یا به ستا په کلي کې هغه پروت وي لیکن تا ته پته نشته ایا داسې پته شته چې یو کلی کې مړه وشي د هغې نه بعد ملک الموت به نه راځي نه بلکې راځي چا ته پته ده چې دویم ځل مرګ هغه به د چا وي د هېڅ چا ته پته نشته هر یو په موږ کې داسې یو لکه دا چې زموږ د سر غرګۍ نه عزتمندو دا هېڅ چا ته پته نشته دا کم کفنونه چې جوړ شوي دي په دوکانونو کې پراته دي دا خامخا د چا دپاره مقدار شوي دي 50,000 کاله مخکې دا برابر شوي دي هغه تیار دي لیکن موږ په غفلت کې پراته یي دغه مرګ دا زموږ په سر باندې را روان دی دا هېڅ چا ته پته نشته دی زما په سر دی د بل په سر دی د بل په سر دی باید د دې ورځ دپاره موږ تیاری وکړو عزتمندو
غفلتنا ځان وباسو ځان رایخ کو ټوله زندگی هغه زمونږ د دنیا په کارونو کې هغه لګیا ده ډېر افسوس دی زمونږ په حال باندې یو حدیث کې راغلی دی الله پیغمبر فرمایي اعذر الله الى امرئ بلغ اخر اجله حتى بلغ 60 سنه هغه انسان ته چې رب العالمین 80 کاله عمر ورکی داغه د الله په نسبت باندې سبا له عذر نشته 80 کاله وای دا ډیر شی دی په دې کې امتیازان برابر نکو 80 کاله ته چې ورسېدلی به خو دې بیخي باندې نشته دی رب العالمین فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي حساب به سره پورا کوي ام دغه رنګي عمر رضی الله عنه چې کله شهید کېده هغه وهل شوی په منځ کې وهل شوی او داغه اخري حالاتو سی فرمایي عزت مندو خپل زوی ته وی ابن عمر ته ويحك تباشي ضع راسي على الارض زما دا مخ سر په دې زمخه باندې کېده داغه په غي کې پروتو وی الله ولا باندې رحم وکي بیا فرمایي ويلي وويلي امي ان لم يرحمني الله وی هلاکت دې ما لره او زما مور لره چې الله په ما باندې رحم ونکي عزت مندو تاسو سوچ کوئ په دغه ورځ باندې ساروح خيجي د دنیا نه رواني چې الله در باندې رحم ونکي څوک به در باندې رحم وکي لیکن आवाज کوي هل اكملت الصلاه هل اكملت الصلاه هغه په مونږ کې وال شو نیم مونږ کړو نیم پاتیو او د ځنکدن په حالاتو کې دا وایي هغه مونږ ما پورا کړو کنه پاتې شوی درانه د مونږ غم وسرو نن سبا زمونږ د مونږ څومره سسیده اول د حساب کیږي هغه سره دا غم دی چې دا کم مونږ باندې زولاړو دا ما پورا کړی او کنه مې دا پورا کړی عزت مندو دغه سي هغه سره غمو او همو او سوچو دغه مرګ دغه ناڅاپه راتلونکي مرګ محترمو تاسو څه خیال لري چې انسان باندې مرګ راشي دا به د څه ارمان کوي ایا د دې ارمان به کوي چې زلال شمانه بچی پاتې شو د مانه مور او فلار پاتې شو مانه قام قبل پاتې شو کنه الله فرماینا د سینه ده فرمایي اذا جاء احدكم الموت کله چې مر ورسیږي او تند تاسو نه به فرمایي قال رب ارجعون یا رب ما وفسك لګ مهلت راکا ولی بچی دنه پاتې شو مال دنه پاتې شو وصیت دې نه کړې نا لعلی اعمل صالحا وای صرف دا ارمان لرم چې زنیک اعمال وکم سبحان الله کوم انسان چې وفات کیږي هغه سره دا غم نه د بچو غم مسره نه چې بچی دی واره پاتې شو خزه دې کونډه شو ام دغه رنګ خپلوان در پسې خفه دي مال لیوځي کې پاتې دي هغه خپل کار کوي لعلی اعمل صالحا بلکې زما مقصد دا دی وای شي زنیک اعمال وکم الله فرمایي دا اس کله کېدل نشي کلا انها کلمه دا یو خبره ده چې تا وکړه ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون بلکې دغه انسانانو شاته وي برزخ دی یو فرده ده تر ورځې د قیامت پورې په حالات د برزخ کې چې کوم د قبر ژوندۍ هغه ته ویل شي همدغه رنګ بل څه کې فرمایي کله انسان ته مرګ راشي به وایي یا الله ما رستکا ولی وجزه صدقه وکم او زه شم د نیکانو نه دغه ارمان انسان کوي زه نیک شم نیک اعمال وکم او دغه رنګ صدقه وکم صدقه یو مهم عمل له عزت مندو اکثر زمون کو اعجمو کې د کې ډیره سیستم کوو صدقه باید دا مقصد نه چې انسان هغه سره لکونه پیسې هغه به صدقه کوي بلکې 10 روپۍ د سره یې کې 1 روپۍ وکا 100 روپۍ د سره دی و صدقه وکا رب العالمین اخلاص ته ګوري ډیر عمل ته نه ګوري بای چې دا انسان وکي غرض می دا عزت مندو دا یو
ناصافه ملما چې دا په مونږ ټولو باندې را روان دي دې دپاره مونږ تیاری وکړو ځان خپل هلاکت ته وانرتو په خپل لاس باندې ځان تبان وکړو دا دنیا مونږ دوکه نه کی دا خو یو د څو ورځو کور دی همدغه رنګي بل دوکه کوونکی شی چې الله ورته اشاره کوي هغه شیطان دی ولا یغرنکم بالله الغرور دوکه دې نه کی تاسو شیطان په الله باندې شیطان انسان ته وایي چې ستا ځواني ده اعمال به وروسته وکړي دا به وکړي دا به وکړي توبې به وباسي لیکن دا مرګ چې کوم دی دا پې بیا ناصافه راشي همدغه ارمان کوي چې ما واپس کړه یا رب زه نیک اعمال وکړم او صدقې وکړم همدغه رنګې عزتمندو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د هغې په باره کې راځي کله چې د هغه وفات نږدې شو صحابه ورته ویل یا خلیفة رسول الله اے د الله پیغمبر خلیفه الا ندعو لك طبيبا ينظر اليك ډاکټر دلته نه راولو چې تا ته وګوري چې ستا مرض څه دی هغه ورته وفرمایل نظر علی وایي ډاکټر ما ته کتلی دي طبیب را ته کتلی دي هغې ورته ویل څه یې درته ویل ماذا قال وایي هغې راته ویل اني فعال لما اريد ما ته دا ویلی دي چې زه کوونکی یم د هغه څه چې څه غواړم دومره عظیم ایمان د هغې خلکو مقصد دا و چې طبیبان مبیبان نه تېرېږئ بس هغه بدله ده مرګ را روان دی مرګ رب العالمین ویلی دي چې زه څه کوم هغه به کومه د دې وجې نه عزتمندو یو عالم هغه نه نقل هغه فرمایي ويومان وليلتان لم تسمع الخلائق مثلهن قط دو ورځې په انسانانو باندې راځي او دوه شپې چې دا هیڅ یو انسان نه وی لیدلی ناخبره یو په هغې کې شپه لیلة تبیت مع اهل القبور هغه شپه چې ستا اوله شپه ده په قبرونو کې د قبر والا سره ستا اوله شپه ده دا ځې ناشنا شپه ده عزتمندو ناشنا مخلوق دا معظیمه شپه ده د دنیا نه وتل او ناشنا شپه هغه کول همدغه رنګې بله شپه صبیحة یوم القیامه چې سبا له قیامت قایمیږي دا نننۍ شپه دا هم درنه شپه ده وایي همدغه رنګې دوه ورځې ناشنا يأتيك من الله البشير إما بالجنة وإما بالنار رب العالمين ده طرف نتاتا اغا بشير راشي زیر ورکون کې خبرون کې راشي یبتوي چې جنت ته داخليږي یبتوي جهنم ته یبتوي چې په خیر اس باندې عمل نامه والا او همدغه رنګي یفقس لاس باندې عمل نامه والا عزت مندو غرض می دا یو مهم او یو لوی مصیبت دی دا په هر چا باندې راتلون کې دی به چې دې لپاره موږ پوره استعداد وکړو ځان په زور هغه په غفلت کې وانه چو سبا له به دا ارمان نشي کولای چې ما نه دا پاتې شو دا پاتې شو که دا ټول مخلوق د آدم علیه السلام نه ونیسه تر قیامته پورې کم چې وفات شوي دي دا رب العالمین ته وجاړي چې منګه واپس کا دنیا ته یا یو را پکې واپس کا نه واپس کوي دا کومرونه مسلمانان چې د دنیا نه رحلت کړي دي هغه ته دا فرصت نشته چې هغه سبحان الله وي دا کلمه چې نن ډیره اسانه ده دا فرصت هغه ته نشته هغه د دې ارمان کوي سبحان الله الحمدلله دا وي یو دوه رکعاته منځو کې دغه فرصت مونږ ته نن سبا شته عزت مندو په چې خپل اوقات دا ټول په دنیا کې تبا نکو دا به د نقصان خبره چې مونږ سار وضو ماښام راځو ټوله دنیا ده دومره دي ځان ستړی کله چې د شپې مونځ ته نشي راپاڅېدلی دا نقصان دی عزت مندو مونږ په ځانونو باندې څه حال شروع کړی دی دنیا چې څومره په ځان بارې غونه در باندې درنېږي دا درون پیټی دی دومره تې اخلي چې څومره ستاسو په هغې باندې ګزاره کېږي دومره مونږ ځان ستړی کړو مونځ ته وس نه کېږي نفلونو ته وس نه کېږي تلاوت ته وس نه کېږي کور ته راتګ او پرېوتل دومره ځان ستړی کول دا نه دي کول پکار دومره کار وکړه چې تا د عبادت نه وانړئ
د شپې مونږ نه دی وانړی دا کول پکار دی عزتمندو همدغه رنګي باید مسلمان کوشش وکړي د الله جل جلاله د مخالفت او د نافرمانی نه ځان وساتي د الله نافرمانی چې دی وکړه ته په ځانم خبر نه او د ډیر ثواب نه به محروم کړي یو ورځ حسن بصری رحمه الله ته یو کس راغی وای زه ګناهونه کوم سود کوم لیکن ما باندې هیڅ اثر نشته د ګناه نه مریض کړم نه را باندې بل مصیبت راوسته نه مې مال کم شو هغه ته ویل د شپې باسيږي تهجد د پاسيږي وینا وای دا دې بس دی تی په دې ګناه باندې چې ته سود کې د دون خیر نه محروم کړي چې تا د شپې مونږ نه رافاسي تاسو سوچ کوئ عزتمندو نیک عمل ته نه توفیق الله چې توفیق در نه کنه نیک عمل پوهه شزین ولا ما په ګناه باندې ګناه دې کړي د راغې نه محروم کړي ګناه دې کړي د تلاوت نشي کولای ګناه دې کړي د نفلونه نشي کولای ګناه دې کړي د فرض مستغه نشي رسیدلې وردا په دې باندې ځان دوک نه کوي صحت دروغ دی مال دې ډیر دی بچی دې شته دی کور دې برابر دی دکان گاړه دې شته دی او ته چې ما الله زنه منی ولې چې د نیک عمل نه ونی ولي نه پوهه شي تیرانی ولې د بای چې موږ دغه ورځ د فاره تیارې وکړو ام دغه رنګي دا عمل هم کول فکار دي زمنګ دا ملت دا خاص کر افغانستان انقلاب د ډیر زیات وګت په دې کې کونډې رنډي هغه ډیر زیات دي بای چې دغه مسکینانو یتیمانانو ته هر یو سره فهم کوي په هر علاقه کې جوي دا څنګه چې سړي خپل ځان سره غم وي بلکې هغه باندې خاص فهم کول وکړ لکه څنګه چې ته په خپل بچو باندې خپکیږي دا نه غواړي چې دا پاتې شي دا نه غواړي چې دا بربند پاتې شي دا نه غواړي چې دا سړی وخوري ام دغه سي چې د بل چا بچو پلارو هغه دا نه غوښتل لیکن دغه مرګ فقیر علي سباله پتا باندې راځي الله فرمایي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم ويرګ انسانانو تاسو خپل سوچ وکئ که تاسو را بچی د صفات شي او تاسو د ناسا بلاټ شي ستاسو څه ارمانی ام دغه سید بل بچی ته د پاتې شوی دي نبای چې په دې کار کې د خپل وس مطابق هر ځکه چې مسكين وي یتیم وي هغه سره مقومت وکړو کونډوي دا هغه سره اخلاص وکړو دا سینه چې گاون کې ته موړو کونډو یتیم هغه فناري رب دنا هغه تاسو کوي یو حدیث کې راغلی دی الله پیغمبر فرمایي قیامت ورځ با الله جل جلاله بنده ته وی بیل به کی او زی به کی او توبه وی چې زه وګه شوم تا ولې مال ډوړې را نکلا زه مریضم تا ولې زما ته پوښتنه کو هغه به تو فرمایي یا رب ته څنګه وګه وی وګه شوي څنګه ته مریض وی وای زما بنده صاف گاون کې هغه وګیو تا ول ډوړې ورنکلا کچیر ته تا ور کړی و هغه دې مور کړو د تا بلې دریو چې تعالی مې در کړی و ام دغه رنګي داغه د مرسته پوسټ کړی و ام دغه رنګي هغه ته د جامع ور کړی و بای چې په دې باب کې هم بای چې مسلمانان هغه هر نکو هذا وبالله تعالى التوفيق